مشرانو امزول ورونو باشعوره نرانو پښتنو ستړي مشي په خیر علي هر کله راځي زه تاسو ته خپل طرفه داجی غریب ګل صاحب طرفه خو مبارک مې هغه د روډ شي زاده طرفه هغه ټول کورنۍ طرفه صحیح جوړ ډېر په مینه ډېر په عزت او په احترام په خیر علي او تاسو ټول طرفه د پښتونخوا راغلي زمونږ د پښتنو د کابینې بندیار خان ته ښاغلي عبدالنبي بنګس صاحب ته خپل ورور او خپل ملګري سلیم صافي صاحب ته عرفان سکندر صاحب ته ممتاز صاحب ته رؤف خان ته ټولو ملګرو ته ډېر په مینه ډېر په عزت او ډېر په احترام په خیر علي وم ستړي مشئ راشئ په خیر علي د دې پروګرام باقاعده آغاز موږ کوو د ټولو نه اول زه د تلاوت کلام پاک لپاره شیر رحمان راغواړم چې هغه راشي او د تلاوت کلام پاک نه د دې پروګرام باقاعده پرانیستو شیر رحمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. جزاك الله. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده دا نننی پروګرام دا د جشن پښتونخوا د پروګرامونو هغه سلسله ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې چته پښتانه دي نو دا رس په خوشحالو باندې مانځي زمونږ ډېر خوږ او ډېر ګران ملګري اجي غریب ګل د دې ننني پروګرام تابع کړی ده تاسو به وایئ چې اجي غریب ګل څوک دی اجي غریب ګل د هغه چا نوسی دی چې د نن نه په سل کاله مخکې تقریبا په مرغوز صوابۍ کې د خدای خدمتګارو جلسه وه هغې جلسې لره ډاګی نه تللی او په لاره باندې ظالمانو اوچت کو او لا دروسه واپس خپل کور ته رانغی د هغوی دا خیال و چې موږ حضرت الله بابا روک کو هغه هم پناه کو خو نن د هغه نوسي د خپل وطن نه په زرګونه مینه لري د پښتو او پښتونولۍ شمله جګه ساتلې ده هغه خلک روک شو هغوی پناه شو نه څوک د نوم اخیستو شته نه د نشان چټکې شته نه څوک قبر پیژني خو هغه خلک چې کومو خلکو باچا خان سره ملا تړلې وه د هغه په خدای خدمتګار تحریک کې حصه اخیستې وه نن د حضرت الله بابا نوسي دلته کې دا پروګرام زموږ او ستاسو لپاره را جوړ کړی دی زه د خپل طرفه او ستاسو د ټولو ملګرو د طرفه د غریب ګل چې دی د هغه شکریا ادا کوم او ډېره مننه یې کوم موږ سره شاعران ملګري هم شته ښاغلي خالد خان اسد صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او هغه موږ په خپل کلام باندې ښاغلی خالد خان اسد صاحب